السلام علیکم ګلود کتونکو زم تاسو کوربه اسمت الله کاکړ تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل اے کے ټوډے ناظرین تاسو ته معلومه ده بلوچستان په ټولو هرڅ کې موږ کوشش کوو چې کوم زموږ نوی نسل دی په سیاست کې دوی دلچسپي لري او موږ کوشش کوو خپل پر پلیټ فارم اے کے ټوډے باندې دوی هایلایټو د دوی سوچ او د دوی خیالات د دوی تر فالوورز پورې ورسوو. نن موږ سره دغه سلسله کې ذاکر خان چونکې د تعلق د کلی عبدالله ګلستان سره تعلق دی د تحریک انصاف سره د پارټي سره د تعلق دی سینیر نائب صدر دی کلی عبدالله ډسټریکټ کلی عبدالله د سب خبرې اترې کوو چې څنګه د تحریک انصاف ته جوین کی او تحریک انصاف کې موږ ګورو چې ځوانان هلکوان دوی ته موقع ملاو شوي وفاقي وزرا پر لیول باندې آیا نورې پارټیان هم شته بلوچستان کې او کامیابه پارټیان تاسو تحریک انصاف جوین کړی دی او ویژن په باره کې لږ خیالات سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول د مخه زستی د نیوز شکریا ادا کوم چې د پیغام در خلکو پورې رسوي او تحریک انصاف ډېره ښه پارټۍ ده موږ انجوای کړې ده په کلي عبدالله کې دا وخت ډېره اکټیو روانه ده انشاءالله د نورو پارټیانو سره موږ ډېره صفا پارټۍ ده د خان صاحب ډېر صفا کردار دی ځکه چې موږ دا پارټۍ انجوای کوو. کلی عبدالله کې نورې ستاسو د اپوزیټ پارټیانې ډېر زورورې پارټیان چې د 15 کال 20 کال په اقتدار کې هلته را روان نو ستاسو دپاره څه مشکلات دي هلته تاسو ینګسټر یاست په سیاست کې هلته خو پارټیانې دي د ډېره ټیمه څه دي د هغوی هېڅ کردار هم نشته نو اوس چې دا د ځوانان موږ د تحریک انصاف په مخه خیسي انشاءالله د دې بار کردار ښکاره شي د خان صاحب پیغام موږ در کوره پورې رسوو که خدای کړي هغه زړې پارټۍ چې دی هغه موږ د 40 کال څخه موږ ډېر ستړي کړي یو کردار هم د هغو پارټیانو ته نشته دورې خان صاحب چونکې موږ پرسنلي د ډېره ټیم زه فالو کوو د کوم سټریټجي ده د ځوانانو په باره کې دی چې ځوان ته وګوري چې په هغه کې پوټینشیل وي بیا دی هغه ته موقع ورکوي آیا دغه موقع نورې پارټیانې هم ورکوي که نورې پارټیانې ځوانان تر بجای سینیر خلکو ته ترجیح ورکوي دا یوازې دغه د تحریک انصاف پارټۍ ده چې هغه ځوانانو ته موقع ورکوي دا نورو پارټیانو د 15 د شل کال څخه هر وزیر چې دی هغه دا نور ته موقع نه ورکوي هغه در پیسو پورې چې کم یو پیسې لري یا زیات پیسې حکومت ته ورکوي یا د سټامپ رانیسي دا تحریک انصاف پارټۍ چې ده دا ځوانانو ته خاص کار د ځوانانو پارټۍ ده او خاص کار چې دی ځوانانو ته موقع ورکوي دا پارټۍ. کلی عبدالله او کم ستاسو ریجن دی د ګلستان دی نور علاقې دغه ډېر پسمانده علاقې دي ما بخپله لیدلي دي هلته تعلیمي اپورچونیټیانې د ځوانانو دپاره نشته سپورټس اپورچونیټیانې نشته ستاسو ګورمنټ چې کوم په فیډرل کې خان صاحب خپل هم یو سپورټسمین نو په مستقبل کې که تاسو ګټئ د کلی عبدالله دپاره به تاسو څنګه اپورچونیټیانې د ځوانانو ته ورکوئ سپورټس په حواله سره د سپورټ په حواله به انشاءالله موږ ګراونډونه هم آبادوو که خدای کړي د اسکولونه به هم آبادوو اسپتالونه به هم آبادوو انشاءالله موږ به د ځوانانو دپاره هر کردار ادا کوو که خدای کړي د ځوانانو دپاره به موږ په سر خود په خپله مار کردار ته ولاړ اوس هم زار ګراونډ له په میاس کې خامخا 2 ګراونډو له ځمه چې هغه ګراونډونه زه خو ورځمه خو هلته د کیل هېڅ د غم نه چې مطلب هغه ګراونډونه دونه خراب چې د خلکو د مجبورۍ کې لګیا یو کیل کې کوي که نه یو ګراونډ هم نشته نه اباسه نه امپی ورځي نه مینې ورځي ګراونډونه دغه ویران پراته دي نو انشاءالله موږ به دا کردار ادا کوو که ګراونډونه یې که اسپتالونه یې که اسکولونه یې که خدای کړي موږ به دا ګرد آبادوو که انشاءالله که خیر چیرمین تحریک انصاف اعلان کړی دی په سپتمبر کې په کوټه کې یو ډېره غټه جلسه کوي تاسو د کلی عبدالله ځوانانو ته څه پیغام ورکوئ چې په دا جلسه کې څومره شرکت وکړي ستاسو چیرمین عمران خان خو د جلسې تاریخ ټاکلی دی او موږ نن راغلو د قاسم سوري سره ملاو شولو وګردو کلی عبدالله و هر ځوانانو ته موږ دا پیغام ورکوو چې په دې جلسه کې به موږ شرکت کوو په زرو تعداد به جلسه کوو انشاءالله که خدای کړي موږ به د کلی عبدالله سره یو دی ریلی راباسو چې انشاءالله تعالی چې دا زموږ د کوم د پارټۍ مشران چې دی چیرمین صاحب په سر خود خپله دا به خوشحاله وي زموږ سره انشاءالله موږ به د ریلی راباسو که خدای کړو. ډیره مننه ګلو کتونکو دا و د کلی عبدالله سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف غړی ذاکر خان یقینا د خدمات د کلی عبدالله د ځوانانو دپاره اوس هم د چا څه پټ نه دي دی هلته اوس هم ځوانانو سره مرستې کوي په ټورنمنټو کې په نورو داسې سوشل اکټیویټیز کې انشاءالله تر بله پروګرام ته تاسو میزبان اسمت الله کاکړ ته اجازت راکړئ انشاءالله بل پروګرام به بیا تاسو